السلام علیکم ګرانو مینوالو ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو خصوصا زما مسافرو ملګرو ورونو زه ډیر زیات خوشاله یم او خصوصا د هغه ملګرو نه ډیر زیات خوشاله یم چې زما به پروګرام ورکو هغه به داسې کامنټس کول چې هغه به خنو نو ما خو درته ویلي کنه ګوره پښتانه پښتاني اوس داسې څوک هم نشته چې زما په دې خپرونه باندې داسې کامنټس ورکړي چې په هغې باندې زړه خوږېږي. نننی پروګرام د بدل نوعیت دی. د بدل نوعیت په دې دی چې د دې نه مخکې یو پروګرام کې تاسو د احمد ګل استاد مرکه کتلي وه او دغه شان د صاحبزاده استاد مرکه تاسو کتلي وه. تاسو ډیره زیاته خوښه کا او نه یوازې دا چې تاسو خوښه کا بلکې دا فنکاران چې دي که نه نو دا بل څوک نه دي، دا هم زمونږ نه دي. دی زمونږ ژبه، دی زمونږ کلتور، دی د پښتو ادب دا قدرۍ خدمت کوي، دی مونږ خوشحالۍ، دی خفه خفه او ملال ملال زړونو باندې په زخمی زړونو باندې د ملهمو په ټیک دي. نو تاسو که خیال کړی نن سبا چې کوم ماحول دی زمونږ په وطن کې بلکې په ګرده نړۍ کې په ټوله دنیا کې د کرونا یو وبا راغلی ده، د هر چا روزګارونه د هر چا کاروبارونه بند دي. خو بیا د دې خلکو روزګارونه دا فنکاران چې دي نو د دې روزګار چې دی دی په خاده او په خوشحالۍ کې د دې روزګار وي چې چېرته خادي وي دی ورله لاړ شي ټنګ ټکور محفلو کې مجلسو کې خلک ورله پیسې ټکې ورکړي. اوس حالات داسې راغلي دي چې نه ودونه شته، نه خاده شته، نه نور پروګرامونه شته، دا خلک دوه لاس او دوه خپې ناست دي. دا زمونږ څه ووایم دې ته زه کوم له بده مرغه چې مونږ دې خلکو سره چې کوم دی نو د دې فن خوښو، د دې د فن نه خوندونه اخلو، خو بیا دا سوچ مونږ نه کوو چې د دې به هم واړه واړه بچي وي، د دې پورې هم ګېډې دي، د دې هم ضرورتونه دي، دا به څنګه پوره کېږي. ما چې کله دا مرکې ورکې د احمد ګل استاذ او خصوصا د صاحبزاده استاذ نو یو ملګري خالد زمان صاحب د انګلینډ نه ډېر په اخلاص باندې دې دپاره وایي چې روژه را روانه ده او ما ته وی چې ستا په لاس باندې زه غواړم چې دې سره څه لږ ډېر مالي امداد وکړم، ځکه چې د دې په کور کې چې کوم دی نو د دې به روژې وي، د دې د بچو، د دې د کور د خلکو. نو ما دې ته ټلیفون وکړو او دې مال که تاسو دلته راشي یو پروګرام هم ریکارډ کړو، شکریا به مدا شي او تاسو ته خپل امانت هم دررسي. بنیادي غرض د ما دا و چې دا خلک چې دي خصوصا د هغه فنکاران چې احمد ګل استاد شو یا چې کوم دی دا صاحبزاده استاد شو یا نور داسې د مخکني دور دا کوم هنرمند چې دي نو د دې ګورې روزګارونه نشته، نه پوله پټی شته، نه دوکان شته، نه بل څه شته. د دې بیا پامتداره دي زمونږ دغه د لاسو خپو خدمت نه علاوه چې کوم دی دې سره که لږ مالي مرسته وشي نو بده به نه وي. نو زه نور د منځه وځم، دا میلمانه راغلي دي تاسو سره تعارف کوم چې لومبی میلمه چې رباب هم په غیږ کې پروت دی، د خپل وخت بلکې د نن وخت هم نامتو هنرمند دی صاحبزاده استاد چې د ماشوخیلو کلي سره تعلق لري او بیا ورسره خوا کې چې کوم دی نو ډېر لیجنډ فنکار او یو داسې هنرمند چې تقریبا زما په خیال چې ډیره کمه موده نو او یا کاله د پښتو موسیقۍ ته ورکل، د پښتو ادب او د پښتون کلتور خدمات تر سره کړل. دا خلک کله کله زما سره مینه ده، ځکه بنیادي وجه دا ده چې زه که ریډیو کې ما که ټلویزیون کې ما یا دا پروګرام دی دا که تاسو خوښوئ ګورئ او ما قدروئ نو د هغې شاته همدا خلک دي. نو د داسې خلکو سره زه وایم چې څومره مینه وکړی شي د دې چې څومره قدر عزت وکړی شي نو کم به وي. پروګرام په لو راځو، باجه هم پرته ده، ککوړي به هم غږو او تاسو د صاحبزاده استاد په غېږ کې رباب هم صحیح کړو نو د ده نه به نغمه هم اوري او دغه شان احمد ګل استاد چې کوم دی نو دی به هم نن څه ناڅه موږ ته وایي. خو زه غواړم چې د صاحبزاده استاد سره یو څو خبرې وکړم چې دوی نن راغلي دي په ډومبي ځل د مونږ کلي ته راغلي دي نو دوی څه محسوسوي بیا د کوم مقصد دپاره چې دلته راغلي دي نو په دې سره یو دوه خبرې کول غواړم. صاحبزاده استاد ستړي مه شي درته وایم په خیر راغلی. خدای دې مل شه اسلم خان جي، خدای دې خوشحاله کا. ښه ته لږ دې کتونکو ته دا ووایه چې ته نن دې وخت کې کوم ځای کې ناست یې؟ زه خو بس ډاک بیسو ته راغلی یم او د اسلم جي په ځای کې ناست یم.
او راغله څنګه راغله دا کیسه وکړه. راغلی داسې ما چې دا زمونږ کم ملګري مونږ اوري او مونږ خوښوي، دا مسافر خاص دا مسافر خاص نو دی مونږ خوښوي. د دې په مینه باندې مونږ دلته کې دې ځای ته را رسېدلي یو او د دې ډېره شکریه ادا کوو. مونږ سره ډېره مینه دی لري. مونږ مخکې یو انټرویو ستا په تر باندې ورکړی و حاجي صاحب او هغه هم دې ډېره خوښه کوو. انشاءالله چې دا به هم دې خوښوي. د دې مونږ ډېره شکریه ادا کوو او راغلي یو ډاک بیسو ته. نو ډاک بیسود ته خو راغلی هرکلی درته وایم چې زمونږ کلي ډاک بیسود ته راغلی، دلته خو ته مجلسونه لم راغلی او صاحبزاده استاد تا خو ټولې خبرې کړي دي، نورې خبرې د سره په دغه موضوع ځکه نه کوم چې تا په خپل فن باندې چې کوم دی نو ډېرې خبرې کړي دي. زما د لیبریره ته تاسو راغلی او حیران هم شوي چې دا تصویران مو کتل او دا باجې مو کتې. نو څنګه څه فرمایش که زما نه کې نو کولی شي؟ یاره بس زه دا فرمایش کوم چې دا عبدالله جان استاد یو کلام به راته غږی او ډېر زه د هغه نه متاثر یم او ډېر مې خوښ دی. داسې ده چې تا ما په ټلویزیون کې چې ته پروګرام له راغوستې وې نو تا د صحبت سندره ویلي وه، د عبدالله جان ځینې سندرې تا په پروګرام کې ویلي وي. ولې د عبدالله جان خوښ دی؟ عبدالله جان مې ډېر خوښ دی. بس د هغه راته دا کلام پیش کا، یو د بیلتون پناه کردو مې زړه قلم دی، بل مې د ځای نصیب کم دی. واه دا خو ډېر مزیدار کلام دی او ډېر په زړه پورې. نو باجم پرته ده او د عبدالله جان دغه ککوړ هم چې کم دی نو را سره پروت دی. نو ستا فرمایش پوره کوم خو بیا ګورې زه به هم فرمایش کوم. تیار وې وته؟ زه تیار یم تا ته ستا د خوښې ریکارډ غږوم. ټیک شو جي؟ یو د بلکل پنا پر دون دې کلم دې گل میں لگایا نصیب کم دے یو میں دل سن جڑوی بل میں غمات کڑوی ماڑی گدل نڑوی یو میں دل سن جڑوی بل میں غمات کڑوی ماڑی گدل نڑوی ست مخدار کے غم دفات غم دے دل میں لگایا نصیب کم دے مکان کاب دغا دکار دکراب ہجران نظر کو کباب دکار مکان کاب دغا دکار دکراب ہجران نظر کو کباب دا بیلتان طول جہان تما کرتم دے دل میں لگایا نصیب کم دے خالی زہرا پجبین تو شاگرین مزرین تانی دے نشتا پچین خالی زہرا پجبین تو شاگرین مزرین تانی دے نشتا پچین زکا عاشق دکا جمال تمام علم دے دل میں لگایا نصیب کم دے. ها صاحبزاده استاد ستا فرمایش خو ما پوره کو اوس زما فرمایش به پوره کې کنه ولې نه ستا خو ډېره مهرباني شکریه. نو زه خو یم چې دا کم ریکارډ ته ما وغولو په باجا د عبدالله جان چې دا په 1940 کې په ګلشن کپنه کې بلکې په ینګ انډیا کې دا ریکارډ شوی او د دې شاعرو ګلستان چې د عبدالله جان پلارو نو د عبدالله جان باندې خو خیر موږ پروګرامونه کړي دي بیا را روان مخکې به هم پکو خو زه وایم او د احمد ګل استاد مخکې ته چې کوم دی نو منګیم پروت دی او ستا په غېږه کې رباب دی نو همدغه لوبه چې د عبدالله جان ووي دا به راته ووایې ولې نه جي نو بس په سر سترګو به ورته ووایم بسم الله یو د بیلتون پناه کردو میرے قلم دے بل میں تزایا نصیب کم دے بل میں تزایا نصیب کم دے یو د بیلتون پناه کردو میرے قلم دے بل میں تزایا نصیب کم دے بل میں تزایا نصیب کم دے
ګل استاد په خیر ستړي مشي خو مو یو ځل کړي دي خو دا ستړي مشي چې کوم دی په دوباره ځکه کوو چې کیمرې ته مخامخ خلکو ته مخامخ اسلم خان حاجي صاحب ډېر خوشحاله یم خوشحاله که نه خوشحاله په دې یم چې تا سره داسې محفل کې ناست یو نو بس موږ دې زړه ته نږدې یو خو زموږ زړه ته هم ډېر نږدې ګوره او نن سبا سم داسې ماحول دی چې ټنګ ټکور او داسې زونه نشته د ټینشن ماحول دی ټینشن ځکه چې ټول سړی مصروفه دی په خپل غم کې او ټوله دنیا په کورونو کې او مسافر په ډیرو کې ناستي ټوله دنیا بالکل دا د ښه خبره وکړه بس د دې اعلان سره هر سړی غریب بې مزدوری دی خفه دی او در سره به خاندي خو زړه نه څوک بغیر الله نه څوک نه دي خبر ښه بیا ستاسو چې کوم دی نو دا مدن څه نور څه ذریعې شته د دې فن نه علاوه نو زمونږ یار هېڅ کار نشته سیوا د دې حقیقت درته د دې قربان نه نو چې واده کې ودونه نشته په ودونو کې چې ویم نو په ودونو کې روټۍ هم بند شوه وګوره خواړه به یې ورکوله عام بند شوه نو چې واده وي او خواړه هم پکې نه نو په موږ څوک څه کوي دغه خفګان دی مطلب چې خوادي وي او خوشحالي وي نو ستاسو روزګار هم وي چې کله خادی خوشحاله ني ستاسو روزګار ني څه بچي تاسو نه خو ما انټرویو اخیستې ده مخکې تاسو د کتونکو ډېره زیاته خوښه کړې ده نو لږ غوندې دوی ته د مسافرو ته خصوصا د په بار ملکونو کې چې دوی ته مخاطب شي که نه ستاسو ډېر زیات قدردان دي هغوی ته څه وایئ هغې ته به دا وایم اول خو هغې ته زما د طرفه مخامخ ورته ووایه ګوره ورته زما د طرفه سلامونه دي ټولو مینهوالو ته او ټولو مسافرو ته او الله دې دې په هر وطن باندې چې مسافر خو دې الله نه خرابوي خدای دې دې روزګارونه روان کړي چې دې ښه وي نو د دې بچي به هم ښه د دې دغه به هم ښه هر څه به پوزیشن به جوړ یاران دوستان به هم ښه وي ولې چې سړی مزدوري د یو سړي وي نو دی میلمه ته هم ښه غاړه بسته ولاړ دی او بچو ته هم ولاړ دی هر څه نو زموږ د طرفه سلامونه دي او نور به زه دې ته څه ووایم دا جړه فریاد هم نه دی ښه هر وخت که نه ولې خلک پوهېږي ستاسو مینهوال چې کوم دي دغه دی تاسو سره دغه ځینې ملګري چې داسې دي نو هغوی غواړي زړې غواړي چې تاسو سره چې کوم دی نو مالي لاس هم وکړي که نه ځکه چې تاسو خدمت کوئ د موسیقي چې دا پښتون او موسیقي دا لازم او ملزوم دي ستا په غېږ کې ما نن رباب ولیدو په دې به بیا وروستو خبرې کوو خو ته خو زما لایبررۍ ته راغلی او مخامخ باجا او ککوړي پراته دي او دا قسم قسم مشران دي پټوانو کې وګوره او دا قسم انتظام تا جوړ کړی الله دې نورم برکتي که الله دې نورم احمد درکړي ښه تاسو څه ویل ما دا ویل چې فرمایش که کې نو زه پوره کول ته تیار یم نو خامخا یې راته کې کې راله خامخا درته کومه چې تا ته څه دغه جوړ شي ما ته هېڅ هم نه جوړېږي ګوره دا ککوړي پراته دي او باجي ریکارډي را سره پرتې دي نو چې کوم ریکارډ غواړي درته غږوم زه خو به دا فرمیش وکړم اسلم خان حاجي چې ما ته د مظفر په آواز باندې کارسو وي ارزومند یار دیدار ته واه چې صادقي ربي ورسوي یار ته دا مظفر د تغږم خدا دې ولې خوښ دی ډېر زیاته نو یوازې دی مې نه دی خوښه دا ټول پخواني خلک مې خوښ وو خو د دې مظفر د ټولو اواز کې یو دغه وه په بره سرونو کې او هغې چې اوس هم دي د دې ریکارډ غږېږي نو زه بس بالکل داسې یم چې دا مو خو محنت کړی دی خو داسې مو نه دی کړی ګوره دا هم ستا ډېره لوی ده چې هغه خلکو ته په دروند نظر ګوري هغوی چې په کومو سرونو کې مجلس کړی دی تا چې ته د مظفر سره په یو ځای مجلس کړی دی کړی مې دی ورسره خو ټپې مې ورسره کړي دي په هغه زمانه کې چې دی داسې زمانه وه چې هغې کې صرف سایکل او ټانګه وه نو هغې کې به ریډو سو هغې کې به دغه سو او ورسره مې میدان کې ما ګلاب شیر مجلس کړی دی او دا تا ما ته په انټرویو کې ویلي داسې کار کومه چې فرمایش چې پوره کوم خو په یو شرط شرط دا ده چې بیا به ته زما فرمایش پوره کړې لکه چې څنګه صاحبزاده استاد پوره کو ولې نه اسلم خان حاجي چې ته تا ته فرمایش کوم تی پوره کړې نو زما چې ما ته وکړو زما وسې ولې به نه پوره کوم بس زه ستا فرمایش پوره کوم باجه ده او ککوړې د تغږوم د مظفر او عمدقه ککوړې د تغږوم چې هر څوک وي ارزومند د یار دیدار ته چې صادقي
رب ورسوي یار ته. دا د امانت مالیار لیکلي په دې باندې خلوبه لیکلي د چاربیته دا یار څه چي دي او دا ککوړې په 1915 کې مظفر خان په بانګافون کپنه کې ډک کړی دی او په دې کې هارمونیم باجه د پخپل غولي ده او په سرینده وسره چې کم دی نو ګلو خوشو او پذیر استاد دی او په تبله وسره او علمیر استاد دی نو باجا او ککوړې ازیر دی چابي ورکوما او غوګوم درته. احمد ګل استاد ستا فرمایش خو ما پوره کو د امانت مالیار هغه کلام می درته وګولو چې تاسو هم په میدانونو وایي سبز علي خان هم دا ویلې دی او مظفر خان ډېر په خوند باندې ویلې دی او دا د 1915 ککوړه و. اوس ځکه تا نه یو فرمایش وکړم نو بیا زما فرمایش خو دې پوره کو نو دا زه دومره ښځوان یم چې ستا به دې پوره کوم ته ووایه ما ته زه به انشاءالله ویم یاره ګران دی نو سوچ پې وکړه خیر که ګران دی نو زه به هم واورم ته به هم واورې او تا خوا دې خوا خو به وکړو خیر دی که غلط را غلط شي پکې خیر دی. تا د رحمت شاه سایل یو کلام یو ځلې په ریډیو باندې ویلی و چې د ښایست د ګل د بام په سر ولاړې لیلې بالکل د ښایست د ګل د بام په سر ولاړې لیلې که ته پرېوتې په سرو سترګو به جاړې لیلې او که جاړې لیلې نو دا راته ویلی شي اوبه وایو که نه کوشش وکړه که نه صاحبزاده استاد چې کوم دی نو خیال دې وته که نه او زما منګېرې اورېدو د سره بالکل خو ستا رباب په نن په ډومبي ځل خلک اوري دا دی که نه د ناستې م ورته نو زه خو یم چې بس شروع شه او دا راته ووایه چې دا ناس ملګري م خوشحال شي او خصوصا دا کتونکي به زیات خوشحاله شي چې کتونکي م خوشحاله شي او زمونږ دا مسافر وروڼه چې کوم دی مینوال چې دی م خوشحاله شي او دی له مزه ورکړي او داسې په ناستې ورته نه شي نو به زه شروع شم. د ښایست د ګل د بام په سر ولاړ لیلې د ښایست د ګل د بام په سر ولاړ لیلې که ته پرېوتې په سرو سترګو به جاړې لیلې
पलासु की टूटी श्वा आई नदी नल पलासु की टूटी श्वा आई नदी नल पलासु की टूटी श्वा आई नदी नल पलासु की टूटी श्वा दादी सोकल पकम फिकर खिलाड़ ले दादी सोकल पकम फिकर खिलाड़ ले कत प्रीवती कसरोस करगो बजा जाड़ ले जाड़ ले मात ब्या जंग दहला तुरा पसर शो 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 रवंगिन सलामत को सदगार ले लवंगिन सलामत को सदगार ले कत प्रीवती कसरोस करगो बजा जाड़ ले जाड़ ले साहिल स्तारे 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 मुबारक बिशनो सवाई सवार ले मुबारक बिशनो सवाई सवार ले कत प्रीवती कसरोस करगो बजा जाड़ ले जाड़ ले दखाइल द गुल दबाम पसर वलार ले दखाइल द गुल दबाम पसर वलार ले कत प्रीवती कसरोस करगो बजा जाड़ ले जाड़ ले जाड़ ले जाड़ ले ها احمد ګل استاد او صاحبزاده استاد څنګه پروګرام خوندو کو ډېر خوند یې وکړو ستاسو د ډېره مهرباني او شکریا وي او شکریا ادا کوو چې تاسو خوشحاله یې نو موږ هم خوشحاله یو دا د پروګرام اخیری لازی دی کنه نو اجازه تخلو د اوریدونکو نه نو تاسو هم که سوای یا که خپل موبایل نمبر خلکو ته وخی مان اکثر تپوس کوي خلک نو که په خپل ورته وي نو خبري وبویم ورته جی زما صاحبزاده نامه ده او دا زما د موبایل نمبر دی 0302 55 93 501 او یو دوه ټکي شعر الله ممل شه د وطن ښکلي ځوانانو رونو تاسو نظر شمه زما مسافرانو رونو ډېره مننه احمد ګل استاد څه پر دله دې څه دي اخره کې څه وی دي ملګرو ته دي مسافرو رونو ته دي کتونکو ته چې ګور 3 غنټې ورته لګیا یو خو بیا به هغې بور شي که نه نو بس داسې زما د طرفه ټولو مسافرو ته سلام ټولو ته چې هر ګوټ کې د هرې بادشاه ګوټ کې دی زمونږ د طرفه سلامونه دا زمونږ مینوال دي مونږ په دې ډېر ګران یو او مونږ خو لکه مسافرو ته دعاګانې کوو دا مسافر هم په مونږ ګران دي ټول ته زموږ د طرفه سلام دا څنګه چې صاحبزاده استاد خپل نمبر د موبایل ورکو داسې که تاسو ما نه خلک تپوسونه کوي زه که تاسو په خپله د خپل نمبر وایي خبري نمبر به ورکو خو دا بل سلام خو پاتې دی په اسلم خان عجیم سلام ولې دا خو وایي او زما د موبایل نمبر دی ښه په تیرو غوږو یې واورئ 0306
59 یعنې 5 9 64 لکه چی او چار او بیا 9 3 2 932 دا زما نمبر دی احمد ګل. دا نمبر داسې پروانه یو ځل ووایه. 0306 59 932. ډیره مننه احمد ګل استاد، ستاسو یو جهان مننه. صاحبزاده استاد ستاسو ډیره مننه چې تاسو په داسې حالاتو کې چې د ټرانسپورټ هم ډیره لویه مسله ده، یو ټینشن دی، یو غمجن ماحول دی او تاسو راغلی، تاسو پام هم غلط شو، زمونږ پام هم غلط شو، د دې کتونکو پام هم غلط شو. نو اجازه به وغواړو د ملګرو نه یو خواست په اخره کې، او هغه دا چې زما چینل لالونه ارومرو سبسکرایب کړئ. زه به تاسو لپاره ښایسته ښکلي پروګرامونه راوړم، خو ما د خپل نظر نه ارومرو خبروئ. نو زما د خوا د لوی الله په امان.